زما دا وراره دی په سرو کې مصري و ځان له یو سیر وړه ګټل او بڼ راښه راغی دلته چا ویشتو زمونږه دا کم هلک چې شهید شوی دی د دوی چا سره هېڅ قسمه دښمني نشته دی چې موږ دومره غریبانان یې چې والله عالم موږ سره د کاپان پیسې نشته او که دا ونه کړي نو موږ به د امپی او د امینې خلاف بیا راوځو چې پهلوان چې کوم دی هسې چوله سوله سس بیلجي زمونږه دا کم هلک چې شهید شوی دی د دوی چا سره هېڅ قسمه دښمني نشته دی نه څه توره بدنامه شته دی نه د چاته څه بدې ردې ویلې دي دا هلک شهید کړی شو موږ به خامخا د ده د دې شهادت تپوس کوو او موږ به یې څنګه کوو موږ به یې دغه حساب نه کوو چې زمونږه د پاکستان کوم حکومت دی چې ورځ راځي نو هغوی ته 15 ورځې مخکې پته لګي چې په مومندو باندې به باران کېږي د باران امکان دی او زمونږه بېګا دا ځوان شهید کړی شوی دی د دې نه ټول لا خبره دي چې موږ ته پته نه لګي موږ دا هم وایو چې تا ته د ورېځو د باران پته لګي چې باران به کېږي د باران امکان دی زموږ د دې شهید وینه توی شوله د دې پته تا ته نه لګي موږ په زور مطالبه کوو چې دا زموږه حکومت زموږه انتظامیه د دې خبرې پوره انکوایري وکړي موږ پر امن احتجاج کوو چاته هم نقصان نه رسوو موږ ته چې دا کم نقصان رسېدلی دی موږ ټول په دې باندې خفه یي دا ټول علاقه په دې باندې خفه ده موږ چاته نقصان نه رسوو خو د خپل نقصان د خپل وینې تپوس به کوو موږ دا نه وایي چې زمونږه ایسچو دشمن دی یا زمونږه بیسپي دشمن دی یا زمونږه ډي پي او دشمن دی دا خبرې نشته زمونږه چې کم دشمن دی دس چا کړی دی او دا ظلم یې کړی دی موږ د خپل ایسچو نه د ډي سپي نه او د ډي پي او نه او د ډي اي جي صاحب ته دا درخواست کوو چې زر تر زره دي د دې سړي قاتل ګرفتار کړی شي او د ده چې څومره د ډي پي او نه د ډي اي جي نه او د آی جي نه کېږي لکه څنګه چې نورې کمیشنې مقرریږي دغه حساب د دې لپاره یو ښه یو ایمانداره کمیشن مقرر شي دویمه خبره مې دا ده د صوبایي حکومت نه زمونږه ایمینې هم شته صاحب خو ورته نه وایم په صاحب باندې مې خوله بده ښکاري زمونږه ایم پي هم شته صاحب ورته نه وایم په صاحب باندې زما خوله بده ښکاري دا دې راشي او زمونږ د دې نوجوان د پاره دا ډیر غریب سړی دی دا په کارخانه کې په 15,000 روپۍ د میاشتې مزدوري کوي دله دې د شهید پیکج منظور کړي او که دا ونه کړي نو موږ به د امپی او د امینې خلاف بیا راوځو دا زمونږه حق دی موږ به حق ته دله غواړو زمونږه امینې ته او امپی ته دا درخواست دی چې د ده اواز په اسمبلۍ کې اوچت کړه بل زمونږ کم ورور چې په اسپتال کې پروت دی هغه ته دې که په پېښور کې نه وي د اسلام آباد ته ویسي که په اسلام آباد کې نه وي د هغه د برطانیې او لندن ته ویسي ځکه چې سیاسي خلک وایي دلته په شب قدر کې یا په پاکستان کې علاج نه کېږي نو زمونږ د دې هلک دا کوم هلک چې زخمي دی چې هر ځای پورې دا د سرکاري فنډ نه د علاج وشي موږ دغه مطالبه ده او د دې شهید دپاره زموږ دا مطالبه ده د ایمینه نه او د امپیه نه چې په اسمبلۍ کې اواز اوچت کا او زموږ د لپاره شهید پیکج موږ غواړو ما خو سم د مصرخاني له روان شوی یو څه بل ملګری مو او ډېر په بېدردۍ باندې چې کوم دی دا ویشتو په دې شب قدر کې چې کوم دی په تحصیل کې دا پیله واقعه نه ده خو زه دا افسوس سره دا وایم د شب قدر د پولیسو نه د چارسدې د پولیسو نه ډېر افسوس سره وایم چې د سرو تاڼو د پولیس هغه کس کانسټیبل نه والا د سیچو پورې یو کس د 2 ساعته پورې چې کوم دی د مړي چې درانلی د مړي کور درانلی چې دا څه چل شوی دی آیا دا سړی مړ شوی دی که زناور مړ دی
زه ویم د ډي پي او چارسدې نه د ډي آی جي د مردان نه د آی جي چې کوم د کیپیکې نه د وزیر اعلی کیپیکې نه دا خواست کومه چې پلوان چې کوم دی یې چوده سوده سپیل شي او هغه اندر د موږ نه راوړي دا هغه چې به موږ نه باسو. زما دا وراره دی په سرو کې مصري و ځان له یو سیر وړه ګټل او بڼ خرا کې دلته چا ویشتو بڼ نه بیخي بې بدي نه مې چا سره دښمني شته دی نه مې چا سره ځینې کار شته دی نه مې چا سره څه بدي شته دی نه مې چا سره ښه شته نه مې چا سره بد شته دی ولې مړ شوم او په څه مړ شوم زما تپوس دی اوس زما تپوس دی حکومت وکړي ولې نه کوي د غریب سړي حکومت تپوس ولې نه کوي غریب سړی غرق دی تباه دی څوک یې تپوس نه کوي ولې نه کوي دا پولیس والا په کار ده چې اوسه پورې دوی دا سړي گرفتار کړی وی بیګاز منګه د غره عمره ورور د کار نه راتله او ویش ده د اوسه پورې موږ له نه پولیس نه ډي سي پي نه سیچو نه دی راغلی دا تپوس یې رانه نه دی کړی چې دا ولې او دا په څه اخر د ده واړه بچي دي د ده پلار او مور دي د ده خویندې ورونه دي دا به څه کوي دا به څنګه غټېږي تاسو لږ سوچ وکئ تاسو لږ سوچ وکئ موږ دې له نه راوتئ موږ من پسند دي موږ د دې خپل سړي تپوس کوونه غواړو موږ ته د منظمانه واله کړی شي او خامخا دې واله کړی شي زموږ ډیجي ته هم دا خواست دی زموږ ایسیچو ته هم دا خواست دی ایس ایس پي ته هم دا خواست دی چې ټول راشي او موږ له دا منظمان موږ ته راوښیي هر ناقطعینه توی کړله څه چل دی څه چل دی خیر څه کړو تاسو خو ما ته ووایئ سهار په تیاره کې یو سړی مزدورۍ له وځي نه شوکې پسې وتی نه ډاکې پسې وتی نه د چا مرګ له وتی ولې څه چل دی چې ماښام دې په اینو کې لید پیت راشي او بیا دې ما ته هسپتال کې وایي چې راپورټ ولیکه زه په چا راپورټ ولیکم حکومت او پولیس ته نه زما دا خواست دی چې په چا راپورټ ولیکم داسې سړی راته ته راوښیه را مخکې که راته ووایه چې دا سړی دی دا کس دی بیا به پې زه راپورټ که لیکم موږ ته سړی په کار دی او د دې شهید د دې پیکج په کار دی د ده واړه بچي دي هغه به څه کوي هغو ماښام له ډوډۍ نه وي څه به کوي بېګا شپه هم ټوله شوګیر کړې سهار چې هم نه دی څښلی همدقسې راووتو د قبر غم هم راسو دلته د غم هم راتو اخر انسان دی حیوان خو نه دی دا خبره ده چې موږ دومره غریبانان یو چې والله عالم موږ سره د کاپان پیسې نشته موږ سره د کاپان پیسې نشته موږ ته تروړه ګرانېږي موږ ته تروړه په 1300 روپۍ شوه د هغې خبرونه راځي او زموږ ورور مړ شي